سلام ګران اوریدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. دفاع وزارت د وزیرستان پوځي مرکز باندې ډرون برید کړی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي نن د افغان هوایي ځواکونو له لوري د تېرې شپې د کندهار بریدونو د غچ اخیستنې په موخه د جنوبي وزیرستان په واڼه سیمه کې د پوځ په یوه ځانګړي کمپ برید وشو. وزارت لیکلي د افغان ځواکونو له لوري په دې کمپ کې د SSG کمانډو ودانۍ او نور مهم تاسیسات په نښه شوي. په دغه برید کې د یاد مهم مرکز د قمندانۍ ډیره برخه له منځه تللې او د پاکستان پوځي ځواکونو ته دروند زیان اوښتی. تر دې وړاندې د اسلامي امارت ویان پر کندهار د تېرې شپې برید په غبرګون وویل چې پاکستان به د خپلو شرارتونو ځواب ډیر ژر وویني. پکتیکا کې افغان ځواکونو پاکستاني ډرون ویشتی. ځایي سرچینو حریت راډیو ته ویلي چې نن یکشنبه ماسپښین شاوخوا 1 بجه پکتیکا کې پاکستاني ډرون رانسکوره شوه. د حریت راډیو خبریال د استول شوو معلوماتو پر بنسټ دغه ډرون د یاد ولایت په شکین ولسوالۍ کې د افغان دفاعي ځواکونو له لوري په ډزو ویشتل شوی. تر دې وړاندې ګڼې دا ډول الوتکې د افغان دفاعي ځواکونو له لوري په نښه شوي دي. مجاهد وايي پاکستاني ځواکونو کندهار کې د متحدینو د درملنې پر مرکز هوایي بریدونه کړي دي. د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وايي پاکستاني ځواکونو تېره شپه په کندهار ښار کې پر نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې پر یو مرکز 2 هوایي بریدونه کړي، خو په دغه بریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. نوموړي خبرداری ورکړی چې دوی به دغه بریدونو ته ځواب ورکړي. مجاهد په خپلو څرګندونو کې ویلي چې یاد بریدونه تېره شپه د دغه مرکز پر دیوال او یو زوړ کانټینر شوي دي. د هغه په خبره د یادې پیښې له امله چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. هغه دغه برید دښمنانه عمل وباله او ټینګار یې وکړ چې دوی به د دغه اقدام پر وړاندې غبرګون وښیي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ تبلیغاتي فعالانو ویلي وو چې د ملا هیبت الله د ځانګړو ځواکونو قطعه هدف ګرځولې. سپاه پاسداران د نتنیاهو د وژلو ګواښ وکړ. د سپاه پاسداران د عامه اړیکو څانګې اعلان کړی چې دوی به د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د څارلو او وژلو پلان ته په پوره ځواک سره دوام ورکړي. د ایران د سپاه پاسداران د عامه اړیکو دفتر اعلان کړی چې د وعدې صادق 4 عملیاتو د 450مې څپې په ترڅ کې د اسرائیلو د هوایي عملیاتو د مدیریت او پریکړې نیونې مهم مرکزونه په نښه شوي دي. د سپاه په وینا په دې برید کې د لومړي ځل لپاره د ستراتیژیک جامد سونګ توغندي یعنی سجل څخه کار اخیستل شوی چې د اوږد واټن او لوړې چټکتیا له امله د ایران له پرمختللو بالستیک توغندۍ څخه شمیرل کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر عبدالربی د هند د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې بې بنسټه او له منافقت څخه ډکې بللې چې په افغانستان کې د پاکستان وروستی پوځي اقدامات غندلي وو. عبدالربی ویلي چې په افغانستان د دوی بریدونه قانوني هدفي او دقیق و چې په نښه شوي تروریستي پټنځایونه یې له منځه وړي دي. نوموړي تور پورې کړ چې هند په افغانستان کې د فتنة الخوارج او فتنة الهندوستان په څېر ډلو ملاتړ کوي او اوس چې د هغوی مرکزونه ویشتل شوي هند له مایوسۍ سره مخ دی. نوموړي زیاته کړې چې هند په خپله په کشمیر کې د بشري حقونو ناقص دی او د هندوتوا افراطي ایډیالوژۍ له لارې لږکي ځپي، نو ځکه د داسې څرګندونو حق نه لري. پاکستان هند تورن کړی چې د نړیوالو تړونونو خلاف یې له اوبو څخه د یوې وسلې په توګه کار اخیستی او په سیمه کې د خرابونکي رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې په افغانستان بریدونه د پاکستان د هغو ادارو لخوا ترسره شوي چې د خپلواک افغانستان پر حاکمیت او امنیت ته تر ډیره دښمن دي. ایران وايي امریکا د ایران په څیر ډرونونه جوړ کړي او عربي هیوادونو کې بریدونه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي په تازه مرکه کې ویلي چې د ایراني بریدونو موخه یوازې په سیمه کې د امریکا اډې او ګټې په نښه کول دي، نه نورو سره ښکېل کېدل. عراقچي وايي امریکا زموږ په څیر ډرون الوتکې جوړې کړي دي او په عربي هیوادونو کې پرې اهداف په نښه کوي. یاد ورپوړه ایراني چارواکي وايي اسرائیل هڅه کوي د عربي هیوادونو کې ملکي اهداف په نښه شي څو له دې هیوادونو سره د ایران اړیکې خرابې شي. د هرمز تنګي په اړه وویل د امریکا پرته د ټولو هیوادونو بیړیو ته د تګ اجازه شته. عراقچي د جګړې پای ته په اشارې سره زیاته کړه کله چې د تیرې جګړې غرامت ادا او قوي تضمین ورکړل شي جګړه دروي. هیله نجیب وايي یوازې طالبانو سره نه بلکې ټولو جهادي مشرانو سره حساب وشي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیب په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د تیرو 4 لسیزو د جنایتونو لپاره یوازې یوه ډله ملامتول عدالت نه دی بلکې ټولې ښکېلې غاړې باید حساب کتاب ته راکش کړل شي. هیله نجیب الله وایي چې یوازې د یوې ډلې یعنې طالبانو حساب ته درېدل او نورو ته برأت ورکول عدالت نه دی. هغې زیاته کړې په هغو ډلو کې چې په تیرو 40 کلونو کې جنایتونه کړي د سیمې د هیوادونو او زبرځواکونو لخوا ملاتړ کېدونکې ټولې سیاسي ډلې شاملې دي. نوموړي ټینګار کړی چې ټولې هغه ډلې او اشخاص چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونه کړې باید نړیوالې ټولنې ته ځواب ویونکي واوسي. هغې د دغه بحث په دوام ویلي چې عدالت باید یوازې پر اوسنیو حاکمانو محدود نه وي بلکې د تیرو 40 کلونو ټولې هغه ډلې پکې شاملې شي چې د بهرنیو په ملاتړ په افغانستان کې لاسوهنې او جنایتونه کړي دي. پاکستانی پولیسو په بلوچستان کې 15 افغان کډوال نیولي دي. د بلوچستان د چاغي ولسوالۍ ځایي چارواکو د شنبې په ورځ خبر ورکړی چې په دغه ولسوالۍ کې 15 بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ځایي چارواکي وایي چې دغه کسان د چاغي ولسوالۍ په نوکندي سیمه کې د یو لړ عملیاتو پر مهال نیولي دي. یو لوړپوړي ځایي چارواکي د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې په دغه نیول شوو افغانانو کې 3 نارینه 14 ښځې او 18 ماشومان شامل دي. د ځایي چارواکو په وینا امنیتي ځواکونو د دغه کډوالو اړوند 4 پټن ځایونه هم له منځه وړي دي. دغه چارواکو ادعا کړې ده چې نیول شوي کسان پر ناقانونه لارو پاکستان ته ننوتي وو او د ایران او ترکیې له لارو اروپایي هیوادونو ته د سفر په تمه وو. دوی وایي نیول شوي کسان د نورو څېړنو لپاره اړوندو ادارو ته سپارل شوي دي. خلیلزاد وایي تهران یو باغي رژیم دی. زلمی خلیلزاد په بغداد کې د امریکا پر سفارت د ایران د برید په غبرګون کې ویلي چې د سفارتونو په نښه کول د نړیوالو قوانینو د بنسټیزو اصولو ښکاره سرغړونه ده. خلیلزاد دا برید په کلکو ټکو غندلی او دا یې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف عمل بللی دی. نوموړي ویلي چې دا برید یو ځل بیا ثابته کړه چې په تهران کې حاکم حکومت یو یاغي او له قانون څخه وتلی رژیم دی. د په وینا پر سفارتونو برید د نړیوالو حقوقو هغه بنسټ ویشتل دي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پرې ولاړې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د عراق پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت د توغندي برید شوی و چې په پایله کې په ودانۍ کې اور لګېدنه رامنځته شوې وه.